د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب څنګه ګاونډیانو هیوادونو ته اخطار ورکړ؟ تازه ملا یعقوب څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب له هغو هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان یو شمېر الوتکې پکې دي وغوښتل چې بیرته یې افغانستان ته وسپاري. راپورونه وایي چې د افغانستان یو شمېر الوتکې ازبکستان او ترکمنستان ته انتقال شوي دي. ملا یعقوب نن شنبه په کابل کې د سرخي الوتکو د پریډ په مراسمو کې په خپلو خبرو کې دغو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې دا الوتکې دې بیرته افغانستان ته انتقال کړي. هغه وویل چاته دا اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ شخصي شتمنۍ کنګل کړي او یا زموږ شخصي ملکیتونه راڅخه وګرځوي. لہذا دوی زموږ تیاري او جهازونه هلیکاپټر دي او که هر څه دي هغه دې بیرته راته واپس کړي او را دې ولي. دې هیواد ته یې کرانه ولي. بیا موږ کولی شو چې خپل د وس مطابق عکس العمل وښیو. ډېره حوصله مو کړې ده، ډېر صبر مو کړی دی، نوره زموږ حوصله تمامیږي. ښاغلي محمد یعقوب په خپلو خبرو مشخصا د کوم هیواد نوم یاد نه کړ او نه یې هم په دې اړه وضاحت ورکړ چې که دا کار ونه شي هغوی به څه ډول عکس العمل وښایي. په همدې غونډه کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان مولوي امان الدین منصور ویلي دي چې د افغانستان د 209 پوځي الوتکو څخه 50 پروازونو ته چمتو دي او په خبرې نورې الوتکې تر ترمیم لاندې نیولې دي. د تیر کال د اګست په 15مه نیټه کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته یو شمېر افغان پیلوټانو او پرسونل له خپلو الوتکو سره د ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو ته تللي دي. د دغو الوتکو دقیقه شمېره تر اوسه معلومه نه ده. لا هم معلومه نه ده چې په دغو الوتکو کې څومره سرخي او څومره غیر سرخي الوتکې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.